بسم الله الرحمن الرحیم. آیا غواړئ هر څه ژر یاد وساتئ؟ آیا د درس، قرآن حفظ یا ورځنیو کارونو په یادولو کې ستونزه لرئ؟ نن به درته هغه لارې ووایو چې د الله په مرسته ستا حافظه پیاوړې کولی شي. تر پایه له موږ سره پاتې شئ. اول الله تعالی څخه دعا وغواړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ګټور علم دعا کوله. دوهم، هره ورځ قرآن کریم تلاوت کړه. د قرآن تلاوت زړه روښانوي، ذهن آراموي او د علم برکت زیاتوي. دریم، استغفار ډیر کوه. استغفار د زړه صفایي او د الله تعالی د رحمت سبب ګرځي. څلورم، ګناهونه پرېږده. کله چې انسان له ګناهونو ځان وساتي، د علم او حافظې برکت هم زیاتیږي. پنځم، کافي خوب وکړه. 7 یا تر 9 ساعتونو خوب دماغ لپاره ډیر مهم دی. شپږم، سالم خواړه وخوره. کب، مغزه لرونکي خواړه، هګۍ، شیدې او تازه میوې د دماغ لپاره ګټورې دي. اووم، معلومات تکرار کړه. هر څه چې زده کوې څو ځله یې تکرار کړه، ځکه تکرار حافظه پیاوړې کوي. اتم، ورزش وکړه. ورځنی قدم وهل یا سپک ورزش دماغ ته د وینې جریان ښه کوي. نهم، موبایل لږ وکاروه. د ټولنیزو رسنیو ډېر استعمال تمرکز کموي. لسم، د علم نیت خالص کړه. د الله لپاره علم زده کړه، ځکه په اخلاص کې برکت ده. که غواړې حافظه دې پیاوړی شي، له قرآن سره اړیکه ټینګه کړه. دعا او استغفار کوه. کافي خوب وکړه او سالم ژوند غوره کړه. الله تعالی دې موږ ټولو ته قوي حافظه، ګټور علم او د قرآن کریم د زده کړې توفیق راکړي. امین. که دا ډول اسلامي او ګټورې ویډیوګانې خوښوئ نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي.